وم امام علي بن عبد الله المديني دا امام بخاری استاد دغه چا تاسو کو چالي سورۃ الجماعت د الله په باره کې سوې هغه ویل یؤمنون بالرؤیا وبالكلام موږ دا وایو چې الله لیدل کېږي او د الله خبرې شته وان الله فوق السماوات العرش استوى الله په عرش استوا کړی دا اجتماع الجيوش الاسلاميه د شیخ الاسلام ابن قیم مشهور کتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعتله والجهميه. اتم امام قتيبه بن سعيد هغه د احادیث او د اهل سنت والجماعت عقیده چې بیانونه سوی وای هاذا قول الائمه في الاسلام والسنه والجماعه نعرف ربنا في السماء السابعه مونږ پیژنو چې زمونږ الله و مسمان نه بره دی وعلمه في كل مكان وعلم فارسك تاسو خبره پوښ ها دا تلبيس الجهميه کتاب هم لیدل د ابن تیمیه رحم الله تلبيس الجهميه دا چې رازی صاحب کتاب د اساس التقديس شیخ الاسلام چې کوم رد لیکل تلبيس الجهميه دا قول پاکستان اجتماع الجيوش الاسلامي کوي دا ته شو نهم او لسم دو امامان دي مشهور هغه ته رازیان وای امام ابو حاتم رازی امام ابو زرعه دی ټول وای واجمع ائمه الاسلام في جميع الامصار في الحجاز والعراق ومصر وغيرهما على اثبات صفات الله تعالى وانه تعالى العرش باين من خلقه وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنه الله سوق چې د دین غیر بل عقیده لري کړه باغی د الله لعنت د دین بل دایمو اقوال خدا شو امامان تاسو نه مننه د امامان می پیش او د سي بشمار ډاکټر سي بل ماتوریدي کې 50 نمبر د لوی ائمه الائمه الاعلى دا غو عقیده لیکل دا مخکې علماء دا نقول خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه بل پکې مشهور امام نعیم بن حماد الخزاعي چې دا قول ابن کثیر مر نقل کړی دا امام بخاری استاد په جیل کې وفات شوی دی په فتنه د خلق القرآن کې او ډېر یو لوی امام تیر شوی دی هغه یو خسته کلام کړی دی من شبه الله بخلقه فقد كفر څوک چې د الله تشبیه د مخلوق سره ورکینو دا کافر مشبهه کافر او دی بیا وي تشبیه را له تجسیم راغی بیا وی ومن انکر ما وصف الله بنفسه څوک چې د الله د صفاتو نه انکار کوي چې الله ځان له بیان کړی دي او داغه رسول الله هغه له بیان کړی دی نو دا کافر دی او په اثبات د صفاتو کې تشبیه نشته ده څوک چې د الله صفات مني سره چې د الله د شان سره لایق دي په دې کې تشبیه مشبیه دا نشته زما په خبره پوه شو نو دا دغه ائمه دي چې د دې اقوال متوسویه له د جهمي د متکلمین دا عقیده چې الله سبحانه وتعالى دا نه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی د عالم د عقلي غلطي دا استعمالون د چې عقلا دا خبره څومره غلطه یو خو نقل دی کتاب سنت نه خلاف دا ایمو د عقیدې نه خلاف خو د نقل په لحاظ سره دا څومره غلطه ده هغه دا د چې ارتفاع النقیزین څه ده او ارتفاع النقیزین په شریعت منطقي کې بالکل حرام د منطقانو جدا شریعت ارتفاع النقیزین نه رفقیږي نه جمع کی دا د ممتنعات نه دي نو دیو چې الله نه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی شیخ الاسلام تیمیه کې تدمریه کې و دیو د الله تشبیه د ممتنعات سره ورکړي نو په موږ اعتراض تشبیه کې او په خپل دی الله کوم ځای ته ورسو ولا اعوذ بالله چې الله نه داخل دی په عالم کې داخل او خارج د نقیزین نو بیا یو مولوی سے مسمړ منطقي وینه داخل خو دا خو نقیز د خارج نه دی د خارج نقیز خو لا خارج جواب دا غدا دی چې ګوره یو نقیزی صریحي یو لازم د نقیزی ټیک ده چې د خارج نقیزی صریحي لا خارج دی او داخل دا غسر مساوی ده کنه دا غسر لازم ده چې لا خارج خو داخلي کړه او چې داخل نه نو خارج ته به واسطه وخه چې شی دی نه داخلي نه خارج تاسو خبر نقیزینو کو واسطه نه کړه داخل خارج کې واسطه کوم ځای کې نو دا قول د دیو عقلنم غلط او نقلنم غلط اقا مسلک د اهل سنت والجماعت او د اصحاب الحديث د مفسرین او د محدثین او د ائمه الاسلام او د ټول فقهاو د علم قدیما وحدیثا چې الله په عرش لپاسه ده استواء په عرش کړل الله علی دی علی العرش او علم په هر ځای کې ده او قرب الله لري معیت الله لري علم په هر ځای کې دیو په استواء باندې اعتراض دا کړي چې تاسو وایئ چې الله په عرش ده موږ نو دا خو الله ویلي نو الله چې په تاسو وایئ چې اول اسمان ته راکوزي بیا خو د عرش خالی پاتې شي
په دې شوبه باندې پوه شو عرش خو دې بیا څه پاتې شو چې اول اسمان ته راغی ينزل ربنا تبارک وتعالى داغه جواب اسحاق بن راهوی کړه هغه ویلیو زه د ټول مليان نه تاسو کو چې الله قادر دی په دې چې په عرش لپاسه وي او اول اسمان ته راشي او قادر نه مليان ټول غلی شو هغه حاکم ته تاسو کو وای دا دې ته څنګه خبر وکړه دا ټول غلی هغه دې نشي جواب نشي کولای کدیو دا وای چې الله قادر دی چې الله په عرش وي او اول اسمان ته راغلی وي زما دا ثابت او کدی وای چې الله قادر نه دی الله عجز ثابت دی ولا عجز نو موږ وایو چې الله قادر په دې دی چې په عرش وي او الله قادر په دې دی چې د شپې په اخر یې کې اول اسمان ته راغلی دا د الله خبرې الله په خبرو کې دا کیف لټاو دا نه پکار شیخ الاسلام بغیر د تشبیه مثال ورکړي وای روح د روح ته چې مرشي د روح پستا بدن کې او د روح ګرځي راګرځي مخلوق د مخلوق په یو ټیم کې د دل تم د بل ځکه الله چې مثال او تشبیه لري د عرش لپاسهم او الله سبحانه وتعالى په اول اسمان کې دوی اعتراض ادا کړ دي چې قران کې راغلی دی هو معکم اينما کنتم الله چې په عرش مستوی دی نو الله هو معکم اينما کنتم وهو معهم اينما كان چې چرته دی الله سره جواب دا غدا دی چې سلف دا ویلي سلف موږ نه وایو چې الته معیت به اعتبار العلم ځکه معیت د الله خاص راځي او عام راځي نو الته مراد معیت عامه ده چې به اعتبار العلم او په دغه ځایونو کې خامخ د علم لفظ ذکر تاسو وګورئ چې کوم ځکه د شیطان راځي د معیت الته سره د علم لفظ ذکر دا دلیل د دې خبرې ده چې الله سبحانه وتعالى په اعتبار د علم سره پار ذکر ده نه په اعتبار ذات او یو معیت خاصه ده چې په اعتبار د نصرت او د مدد سره بل اعتراض دا کوي چې الله ویلي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید سورہ قاف مونږ دې بنده ته د مری د رګ نه نږدې جواب دا غو کې انکه دوه تفسیر دي یو دا چې د ونحنو نه مراد الله دی الله وې نظام د مری د رګ نه په اعتبار د علم سره کندایت مخکې ولوله ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید وګه په خبره باندې ونعلم دا دلیل دی چې دا قرب په اعتبار د علم او دویم تفسیر ابن کثیر را نقل کړی چې ونحن اقربو دینه مراد ملائک دي ملائک وي چې موږ د بنده ته زیات ذکر رست مخکې د ملائکو ذکر اذ يتلقى المتلقيان اليمين والشمال قعيد ما يلفظ من قول الله رقيب عتيد دا رست د ملائکو تذکرہ نو ونحن اقرب لکه الله چې په سوره واقعه کې ویلي ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون موږ دې مړي ته نږدې او تاسو موږ نه یې ملائک نږدې الله ملائک پوه شو زما په خبره باندې نو دا جواب کله وای الله ویلي دي چې اجيب دعوت الداعي اذا دعاني اني قريب اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوت الداعي اذا دعاني فليؤمنوا بي ولاستجيبوا لي زه قریب جواب دا غندا چې روسته پسې اجيب ذکر کړی اجيب دعوت الداعي اذا دعاني په اعتبار د اجابت سره الله نږدې دی په اعتبار ذات سره نه ولکه په اعتبار ذات سره شي بیا به ټکرو پیدا شي په نصوص او د قرآنی ایتونو په وسط کې تطبیق پکار دی جمع پکار دی د کې تعارض او تناقض پیدا کول نه دی پکار